الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. وعززو ډیر رونه او خويندې پوښتنه کوي چې قرباني پر چا باندې واجب ده؟ د قرباني د وجوب شرایط څه دي؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو د قرباني د وجوب لپاره یو څو شرایط دي. اول شرط دا چې مسلمان وي. دویم شرط دا چې بالغ وي. پر نابالغ باندې قرباني واجب نه ده که څه هم صاحب نصاب وي. دریم دا چې عاقل وي. عقل ورته ضروري دی. پر لیونی یا مجنون باندې که څه هم صاحب نصاب وي قرباني واجب نه ده. او څلورم شرط دا چې مقیم وي. پر مسافر باندې که څه هم صاحب د نصاب وي قرباني واجب نه ده. دلته هغه مسافر مراد دی چې هغه د خپل کوره 48 میله یا په بل حساب 70 یا 80 کیلومتره سفر کړی وي او هلته دی د 15 ورځو تیرولو یا د دې څخه د زیات ورځو تیرولو اراده نه لري بلکې د هغې څخه کم وخت تیروي، نو هلته پر ده باندې قرباني واجب نه ده. که چیرې دغه مسافر بیا د اختر په دې 3 شپو کې مقیم سو او صاحب نصاب وي بیا هم قرباني ورباندې واجب ده. او هغه مسافرین چې په بل ځای کې دوی هلته د 15 ورځو څخه زیات وخت تیروي، میاشت، 2 میاشتې، 5 میاشتې، کال، نو چې دوی صاحبان د نصاب وي قرباني ورباندې واجب ده. او 5م شرط نصاب دی چې صاحب نصاب به وي. پر هغه چا باندې قرباني واجب نه ده چې هغه صاحب نصاب نه وي. د قرباني د وجوب دپاره چې کم نصاب دی په هغه کې اجمالي خبره دا ده، مختصره خبره دا ده چې پر کم چا باندې زکات فرض وي پر هغه باندې قرباني واجب ده. خو که پر چا باندې زکات نه وي فرض پر هغه صدقة الفطر واجب وي. یعنی د په کوچني اختر کې خپل مال ته حساب کړی وي، د کور زائد سامانو ته حساب کړی وي او پر ده باندې صدقة الفطر واجب وي، نو پر هغه باندې قرباني هم واجب ده. ان شاء الله د قرباني تفصیلی نصاب بیا هم بیان کو. دا شرط فرد المحتار کې راځي او دا شان په الفتاوى الهندیه کې راځي او امام سرخسی رحمه الله په المبسوط کې نقل کړي او دا شان په جواهر الفقه کې راځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسي د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفی صاحب.